آتی دی خواغا فی الجملہ دا دوی یو دلیل دے آغا با ذکر کم اور دا خپل استدلالات بداغی پر جواب کی راوڑم ترسوچ داغی در روایت صحیح محمل پیدا شی اور دا تعصب چشمے دخل کو دستر گنے لریش کم خلق چی دا قرات خلف الامام دا فرضیت قائل دی داغی دا اقواد اللون نور روایاتو کے جرح دی صحیح حدیث چی کم دے آغا دا حدیث دے چی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حدیث دا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب منز نکی گی مگر پا فاتحی دا کتاب سرکی گی مسلم دے حدیث دا ابی ہریرہ دی اور دا عائشی بی بی اور دا عبادت ابن الصامت تے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جواب دا دے روایتنا اور صحیح محمل لٹو پسو طریقوں بانے ورکو حدیث ضعیف نہ دے علامہ نموی سے بوئی قال النموی وفی الاستدلال بهذه الاحادیث نظر روایت دا ابو ہریرہ و دا عائشی بی دا عبادت ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب پدی مضمون چے سمر روایات راغلی ویدہ قرأت خلف الامام دا پارا دا دے حدیث نا استدلال کے نظر دے استدلال تام نہ دے اول ادا دا چه دوی قائلین دا فرضیت تی دا فاتحی خلف الامام او فرض ها غشیوی چه ثابت وی بالدلیل القطعی او آیا خبر واحد دا دلی قطعیون دے کد زونیون دے فادہ دا فرضیت سب تکی دیوی چا فاتحون السلامون زنکی گی لکہ دا فرض دا امام بخاری فجز القرات کی روایت دا معمر عن الزہری دا پیش کئی چلا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا منزنکی کی چچا فاتحہ اور پسی سنور تلاوتو نکا کدتا شان الفاظ نتاس فرضیت دا فاتحی ثابتوئی اے مثبتین دا قرات خلف الامام حدیث کی روایت دا بخاری پر جز القرات کے دے چارے کے لفظ دا فصاعدن راضی او دارنگی روایت دا ابو داود او دا بخاری او دا مسند احمد دا ابی ہریرہ پر روایت کے دا ہے چلا صلاة الا بقرات فاتحة الكتاب وما زاد ترسوچ فاتحہ او داغین زائد سلستلی نئی منزی نکیگی نو آیا تاسو قائلین دا فرضیت دا تلاوتم یہی دا مقتدر پارا کنا کدا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نا فرضیت دا فاتحی ثابتوئی نو دا حدیث دا فصاعدن او دا وما زادنا فکار دا چه دا قرات دا فرضیتم قائل شیل تبی ولی قول نکو باقی کوئی چام قول نہ دیکھڑے چه قرات فرض دے اور درے مدارا چہر کل تاسو دا فصاعدن و دا مازادا دا باقی قرآت دا فرضیت و مقتدی تا قائل نشوئی نو حدیث دا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدن و مازادا دا حکم چا پا حق کیا خلائی نو ضرور بھی ضرور
چې قرات فرض دی یا په امام دی یا په منفرد باندې دی هغه حکم چا تاقلی منفرد او امام تاقلی نو حدیث د لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هم د امام او د منفرد متعلق د وجه د ټوکړي د فصاعدن او د مازادن مثبتین نه تفوز پکار دی چې فصاعدن او مازاد کم حدیث کرال چې بغیر د مازاده تلاوت نه منځ نه کیږي دا مقتدی ته شامل وای ک امام او منفرد ته که مقتدی ته شاملین دوی بیا دا مذهب شو چې د فاتحه سره تلاوت هم فرض دی په مقتدی او د دوی رایه نه نو خپل حدیث چې مذکور دی په کې لفظ د فصاعدن او د مازاد هغه مختص کی تر منفرد او د امامه نو مکه زمونږ مرایه ده کنه چې حدیث د لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا په حق د منفرد کې ده او په حق د امام کې ده نه په حق د مقتدی کې په حق د مقتدی کې خپل فرمان صادر شي کنه چې من کان له امام فقرات الامام له قراءه الته حدیث موجود شي دارنګ په جهري منځونو کې چې د فاتحه د فرضیت سو قائل دي نو موږ مخکې آیت پیش کړی چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا او د صحابه او د ائمه اجماع مو پیش کړل د ابن تیمیه حوالی موافق چې دا داخل الصلات ده نو حدیث د معارض واقع شد آیت سره نو آیا ترجیح دې تور کېو کې ترجیح باغی تور کېو نو خلا معارض نه ده خودی معارض کوي کتا دا حکم د لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب په حق د منفرد او په حق د امام کې واخسته او مقتدی کې دیوانه خسته کومه د معارضه اس معارضه نشته حدیث حمل کا په حال د مقتدی محمل او منفرد او د امام او آیت اولګوا د مقتدی سره نو د مقتدی په حق کې د انسیتو د سکوت مراغه او د امام او د منفرد په حق کې د صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب حکم راغی دریم یا سلورم ادا شوا چې الفاظ د لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب دا دلیل د فرضیت نه کیږي دی وینا لا صلات کلالنا فی الجنس تکنا نحوین شدلتا لالنا فی الجنس تا جنس نه فی کې وتا او د ذات د صلات او جنس نه پاتې کیږي لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب نو تور توای چې ګورا جامع دی ویل دا او تر مرفوعات او تر منصوبات دی وینه دی ویلي چې هغه تبیا په تفسیر در تکړه دی چې دالا په حقیقت کې لنفي صفت الجنس تاسو تلویلی کنا چې دالا لنفي صفت الجنس دا جنس نه نفي کوي صفت د جنس نه نفي کوي جنس نه نفي کوي لا رجل قائم فی الدار ولار سړی په کور کې نشته ټول پراته دي دلته نفي د قیام وکړو کنه نفي د رجل وکړه سړی خډیر دي خو غزیدلی دي صفت د قیامت نفي کا نو دالال نفي صفت الجنس تا لال نفي جنس ورته ځکوي چې اکثر اوقاتو کې د دې لپاره خبر لفظ د موجود راځي او د یو چانه چې صفت د وجود نفي شنو ذات نفي کیږي نو نفي جنس وته نور در حقیقت لنفي صفت الجنس تا ندلت صلات منفي کا وصفت نفي کا لا صلات کاملۃ صلات کامل نه ده لمن لم يقرأ فاتحه الكتاب نفس صلات شتا نو دلیل د وجوب د فاتحه جوړیږي د فرضیت نه جوړیږي اوس دا مونږه اتر روایت مرفوع پیش کړی دي په ترک کې اوس د صحابه کرامو یا مرفوع روایت ته اوس متوجه شه چې دا حدیث دوی پیش کړي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب چې دا حدیث د مقتدی متعلق دی او کده امام منفرد متعلق دی کتاب القرات د بهقی اصول شپږ درشمه صفحه جابر سے راوی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم كل صلاه لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجنا هرغه منچه کی فاتحه ونستل شی فهي خداج ناقص ده ناقص نم پته لګی چې فاتحه واجب ده که فرض وینو ختم شوی به فهي خداجنا الا وراء الامام مگر کده امام پسیوی فاتحه اونلستلا نبی منخداج نه ده
نو قید دا الا ورا الامام نہ پتہ لگی دا چلا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب منفرد او دا امام متعلق. دارنگی تحاوی اول جلد یوصل 9 صفحہ داؤن دا جابر سے روایت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلم يصلي الا وراء الامام. من چاہو کا فاتحہ ہے انہوں رستہ من زینے دے کڑے مگر کد امام پسی وہ بے منز کی. دارنگی جزء القرات دا بخاری یوصلو یوم صفحہ ابی حریرہ سے براوی دے محبوب فرمائے کل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداجة الا صلاة خلف الامام مگر منچد امام پسیوی. دا روایات مرفوعو پدی باب کی چی منگا پیش کرلا چی کم دے کی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رازی حالتا لفظ دا فساعدن دا مازاد ہمشتا دی اغیر فرضیت دویم قائل ندی نیو خدا خبر واحد دے پدی فرضیت نثابتی گی اصول دانتا جوڑ کئی او دویم دادا چی لفظ دا مازاد و دا فساعدن نا پتہ لگی چی دا مقتدی و دا منفرد و دا امام متعلق دے دا مقتدی بارک نہ دے کہ نو فساعدن و مازاد دا قرد دا فرضیت دی بیدوی مقتدی تا قولو کی دوی قول باغی نہ کئی صرف دا فاتحی دا فرضیت قول کئی او حدیث دا مازاد فساعدن دوی ہم امام و منفرد متعلق گرزئی نو حدیث حق ہم دا امام و دا منفرد متعلق شا. او درہی مدارہ چلا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا الا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا نفع دا کمال راولی نفع دا ذات نراولی نفع صفت الجنس دا فاتحی دا وجود دلیل دے و پا حق دا امام او دا منفرد کی ندى مقتدی کی ولی دا مقتدی استثناء پا حدیث دا جابر و دا بحر صرف کرالا چه الا وراء الامام یا الا صلاة خلف الامام او یا فلم يصلی الا وراء الامام دی استثناءاتنا پتو لگی دا چه دا غدا منفرد او دا امام متعلق. او سلور مدار کلا صلاة اللہ بفاتحة الکتاب نے استدلال کے چمن نہ کیے گی نو وہابی ندا تپوس کم چلا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد سمانا دا نگا ونڈی دا مسجد من نہ کیے گی مگر کو مسجد کے نفع دا کمال تکے کا نفع دا ذات تکے منز نہ کیے گی کا منز کامل نہ دے نقبل بلاری تا جوڑی گی کا نہ بجوڑی گی لاری تا بجوڑ شی کا نہ دا نفع دا کمال دا نفع دا ذات ندا ما تاو سمخ کی ویلیو اخری تا گورا پساراش پی تا گورا کنا وابیانو تا گورا اصولو تا گورا اصول نلاری او بس زان نسیزونو تا فرائض وئی بین اور ثابت اولی نشی اصول جوڑ کا بیا زان تا بنیاد دا تفریعات اگدنو گاڑی وڑی بنوائی خبر بلی پیو تار روانی دین بعد دا صحابہ کرام اور رایہ دا خیرت خلف الامام متعلق دا مرفوع روایاتو چی کم پیش مرفوع دا نبی علیہ السلام فتوی وی اول قرآن کریم بیا فتوی دا نبی علیہ السلام اس فتوی دا صحابہ کرامو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے صدا دا خیرت خلف الامام متعلق مسلم شریف اول جلد 200 صفحہ او سأل زید بن ثابت دا پختن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وکڑا عن القراءة مع الامام چد امام سر قرات شتپ مقتدی فقال لا قراءة مع الامام في شيئنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ورته ویلا چد امام سر قرات نشت في شيئنا یعنی في شيء من الصلاة فیوم منکم نشت. امام ابو حنیفہ دا زید بن ثابت پشان فتوا وکڑا آغا آیت نشتا پیشے اینا نا پا سری کشتا و نا پا جاہری کشتا دا چی منگا پا جاہری کی دا کراہت تحریم قائل شو اغلتا دا آیت مخالفت رازی فانسی تو اغلتا دا نبی علیہ السلام فلا تفعلو دا غی دا نہی مخالفت رازی نو کراہت تحریمی شو او دا چی پا سری کی دا کراہت تنزیحی قائل شو دا صحابہ و دا فتو خلاف رازی او اغا جانب کم روایات شتا دی. دارنگی نسائی اول جل یوصل وصل صفحہ
دا روایت ذکر کړي دویم جلد 200 صفحه اور تحاوی ذکر کړي پاول جلد 109 صفحه دویم فتوا زید ابن ثابت دا موتا امام محمد راخستری په یو سلو دویمه صفحه کې من قرأ خلف الامام فلا صلاة له امام پس چې چا قرأت وکړ نو دی وی فلا صلاة له مونږ نه کیږي نو مونږ دلته د دې غونې ته متعصبین نه یو نه جاهلان یو مونږ وی د حلال نه په صفت الجنت فلا صلاة له کاملا قرات تحریم دي چې پکې وکړه فلا صلاة له شو کنه مکروه تحریم شي فجاری منځونه نو زید بن ثابت فرمایي چې قرات خلف الامام سو کوي لا صلاة له دا روایت مصنف ابن ابي شيبه راخسته پاول جلد 316 صفحه کې دریم فتوا د زید ابن ثابت مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 316 صفحه کې راخسته دا زید ابن ثابت فرمایي لا يقرأ خلف الامام ان جهر وان خافت کہ امام جهر کوي کہ امام خفیوی مقتدی وسنللی اوس یو څه پوسټرګې لیکل دي رسالہ گوٹی پاغی کی امام ابو حنیفہ اور خلفائے راشدین فروعی مسائل کے خو اختلافات راضی دے مجتہدینو چھے امام سے بھی واقع کرے دے غیر آخستے دے عمر سے دسی ہوئی امام سے دسی ہوئی صدق سے دسی ہوئی امام سے دسی ہوئی نا عوام چیو گورے بھی گنی امام سے بڑا خیٹے خبری کڑی دے عمر سے مخالفت بے کڑی اوس دا چې امام صاحب دا قول ولی کړی دی دلیل د آیت نه دی د حدیث نه دی کم کم صحابه مرګری دی خو بیا نه راغلی کنه چې بیا خلک خبري دا خو اسانه د مونږ هم پښتو لیکو بشاوري وای چې قرات خلف الامام شته دی او زید بن ثابت وای چې نشته دی څنګه چل دی اوس ترجیح بچاته ورکو ادله بسره چیړو نه خدای مو صحابه ورای دي دا تعصب دے تعصب خلفاء راشدین و احناف پدے نمبر ابن عمر رضی اللہ عنہ فتوی دری فتوی زید بن ثابت آتی دی خواغا فی